الله ته فریاد پکار دی، الله ته جڑا پکار دا، دعاګانی پکار دی، عبادات پکار دی، اعمال پکار دی چې الله مونږ بالکل ستانه بغاوت کړو، ستا دین مو پرېښیو، ستا باغیان ګرځېدلیو، قرآن مو غورځولیو، احادیث رسول الله دا مو غورځولیو. الله نن رجوع کوم، الله ستا در ته راغلی یم، توبه وباسم د ګناه نه، د ظلم نه، د حرام نه، د سود نه، د فحشا نه، الله د غټو نه، الله د پټو ګناهونو نه، د غټو ګناهونو نه الله ته معلوم دی، الله که ماته نه دی معلوم، الله نن راغلیم ته راته بخښنه وکړه. الله ته خدا وې چې الله د بنده په توبه باندې داسې خوشحالیږي لکه د یو کس نه خپله سورلی هغه ورکه شوي او په انتظار د مرګ باندې ناسي. الله راغلیم ته به مې معاف کې، تا نه بخښنه غواړم، بل څوک د عفو والا نشته دی، بل څوک د صفح والا نشته دی. الله ستنګاریم، زستا بنده ته زما خالق، الله زستا بنده ته زما مالک، چې ته مې نه بخې بل څوک د بخښنو والا نشته. ته وګوره چې الله تا بخي کنه، ته خو عزم وکړه کنه د آدم بچیا، ته خو لږ دا ارزو وکړه چې الله ځان در باندې بخم، تا الله بخي، تا ته به الله لارې کولاوي، ستا ګناهونه به معاف کوي، ستا په ژوند کې به بدلون راولي، ستا بې چیني دا به په سکون سره بدلی، ستا د رزق تنګي د رزق په پراخۍ سره به بدلی، ستا د ژوند هغه بې چیني چې ستا په زړه کې پرته ده هغه به راحت سره بدلیږي.